الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دې درسي حلقو عنوان دی سلفي شم که مذهبي پاته شم. غواړم دې پوښتنې ته صحیح او سم ځواب پیدا کړو چې موږ ته له دغو تګلارو کومه یوه غوره او مناسبه ده. د کوم مذهب مطابقت وکړو او کدا چې سلفي او اهل حدیث او غیر مقلد شي د کوم خاص مذهب مطابقت ونه کړو. په دې دواړو لارو کې کومه یوه زموږ لپاره مناسب او سمه ده. لنډ ځواب خو یې دا ده چې عام مسلمانانو ته غوره لار دا ده چې د دې حقه مذاهبو له منځ نه یو انتخاب کړي. هغه ځان ته غوره کړي چې تر نورو یې دلایل مضبوط دي. هغه خپل فقهي احکام له قرآن او صحیح حدیث استنباط کړي. د هغوی دلایلو ته په پام یو ته په بل ترجیح ورکړي، یو تر انتخاب کړي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا مذاهب په خپله ائمه یې داسې وو چې په قرآن هم پوهېدل، په حدیث هم پوهېدل، استادان ول، ائمه ول، او وروسته له ډېر تحقیق کې فقهي احکام تنظیم کړي دي، له قرآن استنباط کړي، له حدیث استنباط کړي. شخصیتونه وو، ستر ستر شخصیتونه، هر یو په لکونو پلویان لري، په میلیونونو. نن احناف د امت نږدې 90% تشکیلوي. یو لوی شمېر د امت په حنفي مذهب دی. شاګردان یې درلودل، مدرسې یې درلودلې، تحقیق شوی ده، سوال و ځواب شوی ده، د هرې پوښتنې لپاره ځواب لټول شوی ده. سطحي کار نه دی چې بس یو څوک له ګوشې راپورته شوی دی او مذهب اعلان کړی ده او خلکو هم هغه منلی ده. ډېر ژور بحثونه شوي دي، تحقیقات شوي دي. له ډېرو تحقیقاتو وروسته بیا یو مذهب را څرګند شوی دی او ځان ته پلویان پیدا کړي. ښه کار خو دا ده چې له دغو مذاهبو یو غوره کړو، اما دلایلو ته په پام سره د قرآن او د حدیث په رڼا کې وګورو. که خپله نه پوهېږي له یو بل چا وپوښته، که خپله د دې مستوا نه یو په قرآن پوه، په حدیث پوه، لاړ شه د یو بل عالم خواته کښېنه او له هغه نه پوښتنه وکړه. صادق عالم، امین شخصیت، سړی کولی شي ورباندې باور وکړي. دا کار هم یقینا هماغه چاته ممکن دی چې له قرآن او حدیث کافي علم ولري او هم د ائمو له رای او دلایلو واقف او د غوره او ارجح رای د تشخیص استعداد او ظرفیت ولري. هر څوک د دې کار له ودې نشي وتلی، خو په دې شرط چې د غوره شوي مذهب چې هغه کوم مذهب غوره کړی، که په یو قضیه کې داسې ولیده چې د دې مذهب رایه ضعیف ده، ورته ثابته شو، نو تعصب باید د دې معنی نه شي چې هغه دا رایه پرېږدي او بل رایه غوره کړي. متاسفانه ځینې داسې دي چې د غلطې رایې لپاره هم استدلال کوي، کلک ورباندې ودرېږي، د هغه نه دفاع کوي. داسې تعصب باید ونه لرو. موږ امام د دې لپاره غوره کړی دی چې هغه رایه د قرآن او حدیث مطابق ده، تر نورو غوره ده.
اما داسې نه وایو چې هغه معصوم دی، هېڅ غلطي ترې نه ده شوې. شاګردان هم له خپل استاد سره نه دی منلی. امام ابو حنیفه سره خپلو شاګردانو په ډېرو مواردو کې نه دی منلی. کله دواړه یوې خواته شوي شاګردان، هغه مهم شاګردان، دا یوازې پاتې شوی، له خپلې رایې تېر شوی او وروستو بیا د همدې دواړو رایه قبله کړې. زموږ اسلوب هم باید همدا وي، د هېڅ رایې په ارتباط باید تعصب ونه لرو. یوازې پیغمبر علیه السلام معصوم دی، الله تعالی له ګناه نه هغه معصوم ساتلی. هماته غلامان د هر چا نه اشتباه کېدلی شي، ائمهونه به هم شوي. موضوع مو باید د مذهب په ارتباط همدا وي. احناف هم باید همدا رایې غوره کړي او سلفیان هم. ښه خو دا ده چې فروعي مسایلو کې او هلته چې روایات هم متعدد دي د یوې قضیې په ارتباط بیل بیل دي. د بل منل شوي حقه مذهب د پلویانو د هغو دریځونو او حرکاتو په وړاندې حساسیت ونه ښیو چې له موږ سره توپیر او اختلاف لري. هسې د یو مثال په توګه وایم، تکبیر تعلیمه کې ځینې په دې عقیده دي چې لاس دومره جګ سي، دا بټه ګوته له غوږونو سره ولګېږي، ځینې وایي دومره او ځینې تر دې نه هم ټیټ وایي. د هر یو لپاره روایات هم شته. یو صحابي په خپلو سترګو لیدلی یا یې روایت کړي په هر صورت، هغه څوک چې دا یو رایه قبلوي نو یو دلیل ورته لري، د یو چا نه دا روایت شوی. دا اختلاف او توپیر باید د دې باعث نشي چې موږ هغه تکفیر کو، هغه توهین کو. باید دغه عذر قبول کو او په سړه سینه له هغه سره چلند وکړو، حساسیت ونه شي. دا باید د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف باعث نشي. سره له دې ټولو اختلافاتو موږ دا د څلور مذاهبو لږ لږ حق مذاهب کوو. همدا باید موږ اسلوب وي، چلند مو له نورو مذاهبو او د هغوی له پلویانو سره همداسې. د امت فقهاو مختلف، متعارض او حتی متضاد روایات چنلې دي. یو یې ترې غوره کړی له تنقیح وروسته، له چنلو وروسته ورته معلوم شوی دی چې دا تر ټولو غوره ده. هم یې راوي ثقه موندلی ده، په قرآن کې ورته یو شاهد موندلی ده، هم یې له نورو روایاتو او حدیثو سره ورته موندلی ده. د همدې لپاره هغه ته ترجیح ورکړې ده او خپله رایه په همدې باندې استواره کړه. دوی له دغسې تحقیق وروسته خپله رایه قایمه کړه او لوی خدمت یې کړی، یو اختلاف یې ختم کړی. دا خبره ځکه په تکرار سره کوم چې ځینې داسې فکر کوي چې مذاهبو امت ویشلی، هغوی له تاریخ د اختلافاتو خبر نه دی، په اساسي تعصب په اساس خبره کوي. مذاهبو امت نه دی ویشلی، بلکې امت یې له یو ستر اختلاف ژغورلی. داسې چې په هر کلي کې یو مذهب یو چا څو روایت اورېدلی دي، امام یې، ملا یې او نور هم پسې اقتدا کړی دی، له هغه هم جوړ شوی دی یو بېل مذهب. پراخ اختلاف. دغو ائمهو احساس مسؤلیت کړی، ملا یې تړلی، زحمت یې ایستلی دی، خطرونو سره مخامخ شوي، ګواښونو سره مخامخ شوي، زندان ته هم تللی، په شهادت هم رسېدلی. ستونزمن کار، مخالفین یې واکمن اوس واکمن، اما دوی پروا نه ده کړې، جرأت یې کړی، قرباني دې چمتو شي. دوی اختلاف ختم کړی، اختلاف یې راکم کړی، کلی کلی اختلاف یې را خلاصه کړ په څو مذاهبو کې،
چې اوس له 1.5 میلیارد مسلمانانو نه لوی شمېر په همدغو مذاهبو پورې مربوط دي، د همدغو مذاهبو پلویان دي. د حدیث کتابونه ډېری د ائمو نه وروسته رامنځته شوي. او دا کار نه دی کړی چې روایاتو کې تنقیح وکړي. سره له دې چې مثلا امام بخاري لکه چې ویل کېږي له 6,00,000 روایاتو یې 2,200 انتخاب کړي. یعنې په سلګونو زره روایات هغه ترلاسه کړي. بیا کښېناستی د هغه منځ نه یو مجموعه د روایاتو انتخاب کړي. اما تاسو ګورئ چې په همدغه روایاتو کې چې بخاري له دغو ډېرو روایاتو انتخاب کړي او دا نورې ټول یوې خواته غورځولي، یوازې همدا انتخاب کړي. په دغو روایاتو کې څومره توپیرونه دي. ما یو نمونه لومړی روایت د بخاري د مثال په توګه وړاندې کړ. یو روایت 12 ځله په بخاري کې راغلی او ترمنځ یې ډېر زیات توپیرونه، جدي ژور توپیرونه. انتخاب هم خلکو ته خپلو د بخاري لوستونکو ته پرېښی دی چې هغه له دغو 12 روایتونو نه کوم یو غوره کړي. هغوی ته د اسنادو له مخې یو روایت غوره برېښېدلی، د همدې له مخې نه قضاوت کړی چې دا صحیح ده او هر یو یې را انتقال کړی په تکرار سره هم په بخاري کې راغلی. اما انتخاب یې لوستونکو ته پرېښی دی چې یو ترې غوره کړي. باور وکړئ داسې روایت هم شته چې اصلا تلفیق یې ممکن نه ده. یعنې چې تاسو وایئ چې دا یو خبره بلکل ضد دی، یو متناقض، په یو کې یو خبره شوې ده په بل کې ضد دي. ښه تلفیق یې ممکن نه ده، ناچار نور به لرې پرېږدي، یو به ترې غوره کړي. او دا کار هغه څوک کولی شي چې د ترجیح دلایل هم ولري، ورته دومره ظرفیت هم ولري، استعداد هم ولري چې ترجیح ورکړي یو په بل. هر څوک د دې کار له ودې نه نشي وتلی. دې خبرو ته په پام سره باید وایو څوک چې ځان ته اهل حدیث وایي او ګمان کوي چې هر څوک کولی شي له بخاري احکام راوباسي او عمل پرې وکړي، داسې چې نه د فقهاو آراو ته په مراجعه اړ کېږي او نه د روایاتو چنلو او تنقیح ته، یقینا چې سخت اشتباه کوي، غولېدلی. دا وینا یا له کمعقلي ده او یا له ړانده تعصب او یا بېځایه غرور. راشئ د بخاري دوهم حدیث هم وګورو، دوهم روایت. اول دوم زه په لنډو اتفاق کوم، بیا چې اصل مسایلو ته راغلو هلته به تحقیق کوم. دوم روایت هم له عایشې رضی الله عنها روایت شوی. دا حدیث په بخاري کې 3 ځلې په دغو شمېرو راغلی، دوهم 2986 او 3215. وروستي دوی سره ورته دي، یعنې 2986 روایت او 3215 روایت د محتوا، الفاظو او راویانو له پلوه سره ورته دي. دا روایت فروه له علي ابن مصهر، هغه له هشام ابن عروه، هغه له خپل پلار او هغه له عایشې رضی الله عنها روایت کړی. اما د دوهم روایت راویان دا دي: مالک له هشام ابن عروه، هغه له خپل پلار، هغه له عایشه رضی الله عنها روایت کوي چې حارث ابن هشام د رسول الله صلی الله علیه وسلم او پوښتل چې یا رسول الله
وحی څنګه در باندې راځي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله کله د زنګ د غش په څیر لکه یو کاروان چې روان دی د لومړي وش په غاړه کې زنګ او غږ راځي همداسې له لرې اورم د زنګ غږ ته ورته په دې شکل راځي او دا تر ټولو را باندې سخته وي یعنې څه ډېر را باندې درون تمامیږي په مطلب یې پوهېدل او هغه حفظ کول دا راته ډېر درون تمامیږي هغه همدغسې وحی ده چې له لرې نه د یو زنګ د غږ په څېر اورم او تر هغه وخته پورې دا غږ اورم چې ورباندې سم پوه شم بیا رانه قطع شي او په داسې حال کې رانه جلا شي چې په وینا یې پوه شوی کله کله د وحی حامل فرشته د یوه سړي په بڼه کې راته تمثیل شي فرشته ده د انسان په شکل کې راغلی د هغه سره تکلم کوي دا مطلب ورته وایي کله وحی د فرشتې په لاس ماته راځي او داسې چې هغه د انسان په بڼه کې تمثیل شوی او په هغه څه پوه شم چې وایي عایشه رضی الله عنها وایي چې ما د سختې یخنۍ په ورځ لیدلی چې وحی پرې نازلېده او بیا په داسې حال کې ترې بیلېده چې په تندي به یې خولې بهېدلې یعنې هماغه لومړی بڼه د وحی له لرې پیغمبر علیه السلام باندې خاص حالت راغی یو غږ اورېدو او د حالت نه به هر څوک پوهېدو چې اوس په پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازلېږي عایشه رضی الله عنها په خپله وایي چې ما په همداسې حالت کې لیدلی ده چې وحی ورباندې نازلېده او په تندي به یې خولې بهېدلې دلته هم په دغو روایاتو کې په همدغه درې روایاتو کې کافي توپیرونه تر سترګو کېږي په یوه کې کلو داک دا راغلی او په بل کې نشته په یوه کې ویل شوي چې وحی د سلسله الجرس په شکل ماته راځي او په بل کې ویل شوي چې فرشته په همدې شکل راځي یعنې فرشته یې تشبیه کړې ده له سلسله الجرس سره د زنګ له غږ سره یې تشبیه کړې دا هم هلته توضیح کړي دي دا وهو اشده دا هم راځم په بل کې نشته یو کې ویل شوي دي چې فرشته هم داسې راځي یعنې د فرشتې له لارې چې ماته وحی کېږي یو صورت یې دا ده چې سلسله الجرس سره ورته د زنګ له غږ سره ورته او په بل کې ویل شوي چې وحی یې له دې سره ورته دا دواړه هم توپیر له ژور توپیر یو یې په کولی شي ترې غوره کړو وروسته راځو په یوه کې وهو اشده علیه دا په ما باندې تر ټولو سخته وي مخکې راغلی په بل کې وروسته راغلی دلته ګورې په دغه روایت کې په دې دوهم لومړي روایت کې وهو اشده علیه دغه دا دلته راغلی اما په بل کې ګورې چې دلته راغلی دا هم یو توپیر ده ما ټول ته کړی دی د لومړني راویان هم دغه دي دا په ټولو کې شریک دی له دې ځای نه هشام نه بیا تر عایشې رضی الله عنها پورې راویان یو دي دا هم ګوري او دا هم ګوري ټول یو دي اما له هغه نه وروسته بیا راویان فرق کوي ځینې دا دي چې له دې سره ورته دي دا دوم او دریم روایت کې دواړه سره برابر دي او په ځینو کې بیا ګوري چې دا د راویان د نورو سره فرق کوي یعنی
وروسته راویان سره بیل بیل شوي. ما دا کار د حکمت الباری د ټولو روایاتو په ارتباط کړی. هر روایت مې همداسې راخیسته، بیا مې په یو پاڼه کې د یو بل څنګ ته ایښی. بیا چې په نورو احادیثو کې هم د احادیثو په نورو کتابونو کې مو هم همدا موندلی دي، همدا روایت هغه مې را نقل کړی او یو اوږده سلسله جوړه شوه. د هغه له مخکې نه مې بیا ورباندې غور کړی دی چې بخاري کې دا روایت څو ځله راغلی، راویان یې څوک دي، اوله طبقه کې څو کسان دي، دومه کې څوک دي، درېیمه کې څوک دي، څلورمه کې څوک دي، او په نورو کتابونو کې په کومه صیغه راغلی دي، د هغه راویان کوم دي. دا ټول مې د دې په رڼا کې بیا معلوم کړي. خو دا مې بیا په حکمت الباري کې اضافه کړی نه دی. که اضافه کړی وای حکمت الباري نه 100 جلده نه زیات جوړېده. او باور وکړئ چې دا کار له کمپیوټر نه پرته ممکن نه دی، قطعا ممکن نه دی. چې اول په بخاري کې دا یو روایت لټوي چې څو ځله راغلی، دا ګران کار دی، چې صفاړه یې ډېر ګران کار دی، حتی ویلی شه ممکن نه دی. اما کمپیوټر داسې دی چې ما ته ډېر په اسانۍ سره یو الفاظ ورته ورکړم، راته ووایي چې په بخاري کې دا روایت دومره ځله راغلی، ټول مخته چېږي په څو ثانیه کې. او که همدغه الفاظ ورکړم په نورو کتابونو کې د ټولو کتابونو ادرس هم راته راکړي چې دا روایت په ټولو کتابونو کې په دې صیغه راغلی ده او راویان هم دا دي. اوس 300 د حدیث کتابونو ته لټوي، هغه هم دومره لکه دا کتاب، دا چې ټول کتابتون ممکن نه دی. یو لوی ټیم هم دا کار نشي کولی. یو لویه مجموعه د محدثینو د علماو هم ناست او په ګډه کار کوي. د کمپیوټر له مرستې پرته دا کار ممکن نه. اما نن کمپیوټر دا کار اسانه کړی. شامله په نامه یو پروګرام ده، هغه الله تعالی دې هغه ته اجر ورکړي چې دا کار یې کړی دی، ډېر ستر کار یې کړی، دا کار یې اسانه کړی. د دې روایت لومړی راوي عایشه رضی الله عنها ده، دوهمې عروه ابن زبیر ده، درېیمې هشام ابن عروه ده، څلورمې مالک او پنځمې عبدالله ابن یوسف. دا روایت په بخاري او نورو کتابونو کې نږدې 114 ځله راغلی. که غور وکړو نو دا راته جوته کېږي چې د فرشتې راتګ له سلسله الجرس سره تشبیه کول مناسب نه ده. فرشته د زنګ د غږ په څېر راتله، دا قابل د فهم نه ده، دا موزون او مناسب تعبیر نه ده. اما که وحی له لرې راځي، دا د زنګ له غږ سره تشبیه کول مناسب دی. له لرې یو غږ اورېدو، فرشته نه بلکې وحی راتله. نو په یقین سره ویلی شو چې هغه روایت دقیق دی چې په هغه کې وحی راتګ د زنګ له غږ سره تشبیه شوی، نه د فرشتې راتګ. دا ځکه چې قرآن کې موږ د وحی په ارتباط صریح آیات لرو چې وایي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم. الشورى یو 50 آیات. هیڅ انسان ته نشي چې الله ور سره تکلم وکړي مګر په وحی سره، یو یا د حجاب لشا، یا دا چې فرشته ولیږي او هغه څه د ده په حکم ورته وایي کړي چې غواړي. 3 سورته قرآن ښودلی دي. تکلم د حجاب لشا او وحی، یو تکلم ده او یو وحی. وحی وایي اشارې ته، په اشارې سره یو مطلب چاته رسول. او درېیم دا چې فرشته ولیږي او د فرشتې له لارې وحی انتقال کوي. 3 سورتونه شول. دلته دی وحی 3 سورتونه ښودل شوي دي. مخامخ وحی چې الله تعالی یو چا وحی کوي خپله. تکلم خو د حجاب لشا،
د فرشتي په لاس وایه. قرآن موږ ته وایي چې دا دوهم صورت د حجاب له شا تکلم دا په ټولو انسانانو کې او په ټولو پیغمبرانو کې له یو کس سره شوی، موسی علیه السلام. له موسی علیه السلام پرته له هیڅ چا سره الله تعالی د حجاب نه اخوا تکلم نه دی کړی. له محمد علیه السلام سره هم، له ابراهیم علیه السلام سره هم او ټولو پیغمبرانو، د ټولو پیغمبرانو له منځ نه الله تعالی یوازې موسی علیه السلام د دې تکلم لپاره غوره کړی. دا دغه امتیاز له بل چا سره تکلم نشته. دا خبره هم اسانه خبره نه ده، ډېره درانه ده. ځینې فکر ځکه یو روحیه همدا ده چې پیغمبر اسلام د معراج په سفر کې له الله تعالی سره مخامخ تکلم کړ. او حتی مخکې درومې د عیسویانو هغه خبره هم کوي چې هغوی وایي عیسی علیه السلام د الله تعالی سره څنګ کې په عرش کښېنسته، او دوی هم داسې وایي، مبالغه کوي پیغمبر علیه السلام په ارتباط. هماغه مبالغه کوي چې مسیحیانو د عیسی علیه السلام په ارتباط کړه. له موسی علیه السلام پرته الله تعالی له هیڅ پیغمبر سره د حجاب له شا مخامخ تکلم نه دی کړی. وحی ټولو پیغمبرانو ته شوی، د موسی علیه السلام په شمول، اما د حجاب له شا تکلم یوازې له موسی علیه السلام شوی. قرآن صریحا موږ ته وایي چې په دغو دوو صفاتو کې الله تعالی موسی له خلکو نه د خلکو نه غوره کړی، امتیاز ورکړی، استفا غوره کولو ته. یو دا چې د ټولو انسانانو له منځ هغه یو پیغمبر کړ لکه نور پیغمبران، اما یو دا چې له هغه سره الله تعالی مخامخ د حجاب له شانه تکلم وکړ. او دا تکلم هم شوی ده په عرش کې نه، پورته اسمانونو کې نه، د ځمکې په سر کویتور کې شوی. دا هم د یو اصل په توګه ومنئ. پیغمبر علیه السلام الله تعالی چې له چا سره تکلم کړی پورته دا له ځان اسمان ته نه ده بولی. الله تعالی په خپله په ځمکه کې کویتور کې یو غره کې او د یو ونې نه موسی علیه السلام سره تکلم کړ. یعنی که الله تعالی له چا سره تکلم کوي او لوړ یې بیایي نو اسمانونو ته نه بیایي، د ځمکې په سر ورسره ګوري. دا هم یو اصل ده، باید مراعات وکړو. همداراز چې قرآن موږ ته په دې ارتباط وایي چې موسی علیه السلام وویل چې یا الله ما ته راوښیې چې ودې ګورم. د تکلم نه وروسته له هغه سره دا تمنا پیدا شوې ده چې که د الله تعالی په خپلو سترګو م وګورم. او الله تعالی وفرمایل چې لیدی مې نشي، یعنی تا کې دا ظرفیت نشته، دا توان نه لري چې ما په خپلو سترګو وګورې. ته خو څه کوې د ستر غره ته متوجه شه، که هغه زما د تجلي په وړاندې مقاومت وکولی شو نو ته مې لیدلی شي. خو چې الله تعالی د غره لوري ته تجلي وکړه، غار ټوټې ټوټې شو او موسی هم بېهوشه او بېسده شو. چې راپاڅېدو نو توبه یې وکړه، ویل پاکي تا لره ده. ما ته ځان ډېر لوی معلوم شوی ده، وړوکی انسان دا توقع کول چې زه الله تعالی په خپلو دې سترګو ګورم، دا یو غرور و. توبه مې ده، لومړی کس یم چې تسلیم یم، منقاد یم، او په دې حقیقت پوه شوی یم چې انسان په دې وړو سترګو الله تعالی نشي لیدلی. الله تعالی تر دې ډېر ډېر لوړ دی چې انسان یې ولیدلی شي. دا خبره هم ډېر کسان در سره نه مني. ځینې داسې فکر کوي چې پیغمبر علیه السلام الله تعالی په خپلو سترګو لیدلی، ورسره تکلم یې کړ. اما عایشه چې پیغمبر علیه السلام هم پېژني او په قرآن هم ډېر ښه پوهېدله، مفسر وه، د صحابه استاد. هغه وایي چې که چا درته وویل چې محمد علیه السلام خپل رب لیدلی، دروغ یې ویل. ځکه قرآن فرمایي چې سترګې هغه نشي لیدلی. په دې آیت هم استناد کوي، سترګې الله تعالی نشي لیدلی. الله تعالی سترګې لیدلی شي، خو سترګې الله تعالی نشي لیدلی. او که چا درته وویل چې پیغمبر علیه السلام محمد علیه السلام له الله سره تکلم کړی ده، پوه شي چې دروغ یې درته ویلی.
دا آیت مشتم دا وایي تکلم یوازې له موسی علیه السلام سره شوی او دا دوه نور صورتونه مخامخ وحیه او د فرشتې په لاس وحیه دا دوه نور صورتونه مخامخ وحیه دا چې الله تعالی لری نه خپل بنده پیغمبر ته وحی کوي او دا وحی هم دغسې لکه سلسله الجرس لری د زنګ غږ او دریم صورت دا ده چې فرشته راسي د انسان په څیره کې د انسان په بڼه کې او هغه د وحی پیغام هغه ته دغسې واوري لکه چې انسان له یو انسان سره خبرې کوي پیغمبر اسلام غږ اوري الفاظ اوري فرشته ګوري د هغې تکلم اوري او بیا دا حفظ کوي او هغه وخت فرشته ترې ځي چې دی مطمئن ده او ډاډه ده چې بس څه یې ویلی دي په هغه پوه شوی نو ځکه یوازې هغه روایت د منلو دی چې له قرآن سره اړخ لګوي دوی اړخ نه لګوي یو له دې آیت د قرآن سره اړخ لګوي هغه دلایل چې مخکې مو ویل او دا چې قرآن عظیم الشان موږ ته 3 سورتونه د وحی ښودلي دي په دې 3 سورتونو کې دا یو داسې دی چې یو روایت داسې دی چې د قرآن دغه وینا کوي دوه نور دې سره اړخ نه لګوي د دې په رڼا کې باید موږ تشخیص کو فیصله وکړو چې دغه روایت قابل د منلو ده او دا دوه نور باید په احترام سره یې خواته پرېږدو بخاري نه دلته او نه په نورو مواردو کې دا ویلي چې له متعارضو روایاتو کوم یوې تر بل ارجح دی او په کوم وی باید عمل وشي کوم یوې له قرآن سره اړخ لګوي او کوم نه هغه غوښتي هر هغه روایت په امانت سره ثبت او نورو ته ورسوي چې تر ده رسېدلی او اسناد یې د اعتبار وړ ورته معلوم شي دی لوستونکو ته پرېښي چې کوم یو ترې غوره کوي شاید د بخاري د 2 لومړنیو روایاتو په اړه دا تحلیل او څېړنه به کافي وي چې د نورو د څرنګوالي په اړه قضاوت وکړو د دغو روایاتو په اړه یوازې هغه څوک صحیح او سمه پرېکړه کولی شي چې او ارجح یې هم غوره کولی شي ټاکلی شي چې هم د قرآن په تفسیر پوه وي هم د درایت خاوند وي هم د حدیث نور کتابونه لوستلی وي هم د بخاري ټول روایات ورته معلوم وي او هم د سیرت کتابونه لوستلی وي او په اختصار سره یو فقیه وي خو متاسفانه اوس داسې بې علمه کسان ګورو چې له کوم استاد د بخاري په لوستلو د پګړۍ په تړلو سره به داسې مغرور شي چې ګمان به کوي د ویشتمې پیړۍ ستر مفتی ده مفتی اعظم ده او همدا به په هغو ائمو اعتراضونه کوي چې امام بخاري د یو شاګرد حیثیت لري سره له هغه ټول درناوي او احترام چې موږ بخاري ته لرو امام بخاري ته لرو اما یقینا د مخکنیو ائمه او د فقهاو په وړاندې امام بخاري داسې ده لکه د هغوی د شاګرد له هره پلوه دا په داسې حال کې چې دی به نه د بخاري د روایاتو په معنا سم پوهېږي نه به د روایاتو ترمنځ تعارض درک کولی شي او نه به د 2 متعارضو روایاتو ترمنځ د ارجح د پیژنده کفایت او درایت ولري یو ورځ مې فیسبوک د یوه اهل حدیث وینا اورېدله او ویلي چې په دې ارتباط خبره کوو چې پیغمبر علیه السلام آیا کله هم د جمعې خطبه په ناسته ویلې که نه نو په یو روایت باندې استناد کول هغه راوي وایي چې په هغه الله مې قسم چې زما روح یې په واک کې ده ما 2000 د جمعې لمونځونه له پیغمبر علیه السلام څخه کړي او په ټولو کې مې داسې لیدلی دی چې هغه په ولاړه خطبه ویله روایت هم په دغسې کلکو الفاظو یو څوک وایي چې په هغه رب مې قسم چې
زما روح په واقع ده. ما پیغمبر علیه السلام داسې لیدلی چې 2000 د جمعې لمونځونه مې په هغه پسې کړي. ما له ځان سره فکر کوه چې عجیبه د پیغمبر علیه السلام ټول د جمعې لمونځونه 500 نه زیات نه دي. هغه 10 کاله په مدینه کې د جمعې لمونځونه ورکړي او هر کال کېږي 250 هفتې 250 د جمعې لمونځونه ضرب د 10 چې وکونو 520 کېږي. یعنې پیغمبر علیه السلام که دا سفر یې هغه کو منفي کو سفرونه یې د جهاد په دوران کې یا نور چې دا ټول منفي کو دام په نظر کې ونه نیسي او وایي چې پیغمبر اسلام 10 کاله په مدینه کې د جمعې لمونځ ورکړی نو د ټولو جمعې لمونځونو شمېر کېږي 520 او دا راوي جناب وایي چې ما 2000 لمونځونه په پیغمبر علیه السلام کې جمعې لمونځ کړی. درایت غواړي غور غواړي هر روایت باندې چې څوک باور کوي مشکلات سره مخامخ کیږي د خپل هم او نور مشکلات سره مخامخ ځینې روایت دغسې دي. دې ته ورته ډېر زیات روایت دي چې که سړی درایت ونه لري په قرآن پوه نه وي په حدیث هم پوه نه وي د دې نه احکام را ایستل خپل هم له مشکلات سره مخامخ کیږي او نور هم له مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کیږي بی موجبه د اختلافاتو باعث کیږي. یو اختلافي موضوع د سلفیانو او د غیر سلفیانو مقلدینو او د غیر مقلدینو د احناف او د دوی ترمنځ په دې کې دی چې په تکبیر تحریمه کې به لاسونه په ټولو کې اوچته وو په ټولو تکبیرونو کې او که یوازې په تکبیر تحریمه کې لومړی چې موږ مانځه ته ودرېږو او لاسونه اوچته وو په الله اکبر سره یوازې هم دا یو ځای کې به لاسونه اوچته وو او که په نورو ځایونو کې هم په رکوع کې هم رکوع ته په تګ کې هم رکوع نه راپورته کېدو کې هم دا یوه له هغو قضایاو ده چې موږ د شوروي خلاف جهاد په دوران کې ورسره مخامخ شو. علالأقل زه نور نه پوهېږم ما د لومړي ځل لپاره دا اختلاف همدغه مهال احساس کړ. هغه مهال چې یو شمېر عرب رضاکاران افغانستان ته راغله موږ یې پوروړي یو د نړۍ له ګوټ ګوټ تر ټولو مخلص په خدای مین خدای پال مجاهدین په رضاکارانه توګه راغلي او زموږ په سنګرونو کې جنګېدلي او په شهادت رسېدل. یقینا چې الله تعالی د ټول اسلامي امت نه دا خلک غوره کړي او دا سعادت ور په برخه کړی چې راسي د افغانستان په جهاد کې برخه واخلي او د افغان مجاهدینو په څنګ کې په سنګر کې وجنګېږي. مخلص د امت غوره شوي شخصیتونه د دې ترڅنګ داسې افراد هم راغلل چې د عربو هېوادو استخباراتو رالېږلي ستونزه دغه را پیدا کړه. هغه مخلصونه هغوی اخلاص هم درلودو او هوښیارتیا هم نه یې غوښتل چې د دوی کوم لفظ او حرکت د اختلاف باعث شي. حتی ډېرو یې هم سره له دې چې سلفیانو او په رکوع او رکوع نه راپورته کېدو کې هم په تکبیر په دوران کې د لاسونو اوچتولو باندې باور درلود خو هڅه به یې کوله چې دا کار ونه کړي هسې اساسیتونه راونه پارېږي. د جهاد په دوران کې ځینو عربو هېوادو تر هغه د مجاهدینو ملاتړ کوو چې امریکایانو هم دا کار ترې غوښته. احساس د خطر یې کولو چې که روسان له افغانستانه راتېر شول او دلته مقاومت وځپل شو نو دوم ګام به یې د خلیج په لوري بیا دوی مقاومت نشي کولی. عملاً یې په سترګو لیدو چې ډېر هېوادونه د شوروي اتحاد په اقمارو بدل شوي د مصر په څېر لوی هېواد جمال ناصر امثال دی عراق سوریه یمن سودان
دا ټول یو په بل حتی د فلسطینیانو دا تحریک الفتح دا ټول هم د ماسکو په پلویانو بدل شي د هغوی په اقمارو باندې بدل شي ویریدل که دا جهاد مات شي نو بیا دوی هم نشي تم کېدلی بیا به د خلیج ټول هیوادونه هم د شوروي په لاس کې پرېوځي بیا به دا ساګانې د نفت او د ګاز هم د شوروي لاس ته ورځي د همدې لپاره د دې جهاد ملاتړ کول او د دې رضاکارو جنګیالیو د راتلو مخه یې نه نیوله تشویقول یې هم که به چا مرستې هم کولې د دې مخه یې نه یوازې نه نیوله بلکې تشویقول بیا ډېرې مرستې هم له مجاهدینو سره همدغه عام ولسي مرستې وې چې له مجاهدینو سره دوی کولې خو کله چې سپینې ماڼۍ دا پریکړه وکړه چې په کابل کې د مجاهدینو په لاس د یو اسلامي حکومت د جوړولو مخنیوی وکړي د شوروي اتحاد ګواښ او خطر منتفي شوی یوه جبهه د جنګ اوس له منځه تللې ده د غرب او د کمونیزم ترمنځ د اصلي اتلان هم افغان مجاهدینو په درې جبهو کې هغه مهال جنګ روان سوړ جنګ تود جنګ د غرب او د کمونیزم ترمنځ کمونیزم او د اسلام ترمنځ او د غرب او د اسلام ترمنځ په دې درې جبهو کې جنګ روان یوه جبهه ختمه شوه پاته شوه دومه جبهه د غرب او د اسلام ترمنځ جنګ د هغوی انتباه او تشخیص له وضعیته دا و چې که مجاهدین وتوانېدل په کابل کې اسلامي حکومت جوړ کړي وروسته له هغه چې یو لوی طاقت ته یې ماته ورکړې ده چې غرب او امریکا د هغه له مقابلې نه عاجز طبیعي دی چې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کېږي د دې لمن به خورېږي په نور اسلامي هېوادو کې به هم عین تجربه تکرارېږي د جهاد تجربه د همدې لپاره هغوی له دشمن سره لاس یو کړی امریکا روسي او همدغه عربي هېوادونه ټول سره یو ځای شوي دي او هڅه یې کوله چې په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د اسلامي حکومت د جوړېدو مخه ونیسي که ځینې تشپنامه مجاهدین له روسانو سره یو ځای شوي او معاهده یې کړې ده نو د سعودي په وساطت یې کړې اصلا مهندسي هلته وه او وسیطه سعودیان له سعودي نه تللي مسکو ته ټول له دې نه وېرېدل چې په افغانستان کې دا د جهاد تجربه بریالی نه شي له پیړیو پیړیو وروسته د لومړي ځل لپاره یو حرکت دی جهاد په نامه شروع شوی د اسلامي حکومت د قایمولو لپاره ټول له دې نه وېرېدل د کفر او د شرک او د نفاق او ګډه جبهه جوړه شوه د دې لپاره چې د اسلامي حکومت د جوړېدو مخه ونیسي ماسکو او واشنګټن سره لاس یو کړ KGB او CIA په ګډه کښېناستل او تصمیم ونیولو چې څنګه په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د جوړېدو مخنیوی وکړي څنګه د ماسکو د نیمګړی جنگ دوام وکړي پرې نږدې چې پای ته ورسېږي افغانان خلیصه لاړ شي مجاهدین بدنام شي په کورنیو د آخري جګړو باندې ښکېل شي او د دې فرصت له لاسه ورکړي چې اسلامي حکومت په افغانستان کې جوړ کړي غربیانو او د دوی د لاسپوڅو تر ټولو خطرناکه منصوبه همدا وه چې مجاهدینو کې اختلافات را پیدا کړي غربیانو داسې څېرې لټولې چې نه دین لري او نه مذهب نه د اخلاقي حدودو پروا ساتي او نه د ملي هویت او ملي فرهنګ او ارزښتونو هماغسې کسان چې روسانو غوره کړي او روزلی یو دا هم تاسو ولیدل چې ټول د ناټو په خدمت کې شول هماغه چې د شوروي په خدمت کې و پټې معاهدې ورسره درلودلې هماغه ټول راغلو د ناټو په پښو کې ولوېدل او د امریکا او د
اروپا د افسرانو تر قماندې لاندې د خپل ملت په خلاف جنګېدل. یوه ایسه مفکوره درلودله، کمونستانو لا څه مفکوره درلودله، کسان ډېره سخیفه، اما دا بلې اصلا هېڅ مفکوره نه درلوده، لاابالي په مفکورې په هېڅ څه باندې باور هم نه درلوده، سیکولران. متاسفانه زموږ په ګاونډیو کې ایران هم هڅه وکړه چې د شیعو لپاره بیل بیل تنظیمونه جوړ کړي. په پېښور کې دوی په تهران کې 8 جوړ کړل، او په د 8 کې یو هم داسې پاته نه شو چې د امریکانو سره د یو ځای شي. او پاکستان کې هم جوړ شوي احزاب هم چې د امریکا په وینا جوړ شوي او د پاکستان په وساطت. هدف هم دا چې پرې نه ږدي هغه جهاد د حزب اسلامي په لاس یوازې سوق و اداره شي. د دې مخه باید ونیول شي که جهاد یوازې د یو سیاسي اسلامي ګوند په لاس مخکې درومي او بریالی کېږي، نو دا به په یو قوي مرکزي حکومت منتج کېږي. هغه څه چې دوی ورنه سخته ویره درلودله، غوښتل یې په هر صورت د دې مخه ونیسي. احزاب په همدې موخه او د همدې هدف لپاره جوړ شو. او تاسو ولیدل چې ټول لاړ دی ناټو په پښو کې ولیدل، د هغوی خدمت کې او د هغوی لپاره وجنګېدل. دوی غوښتل چې افغانانو ترمنځ اختلافات راولاړ کړي، خرما او خیمې سره. او هسې همدا و چې قیادت د دې جهاد هم د داسې چا لاس ته ورسي چې هغوی ته متحد وي، هغوی پورې تړلی. د مذهب په نامه اختلافات راولاړول که په تاریخ کې اوږده سابقه لري، نو یو ډول په افغانستان کې یوازې د هغه جهاد په دوران کې را پیدا شو چې د شوروي ځواکونو په خلاف افغان ولس پیل کړی. که کمونستانو او غربپالو پر دین نیوکې کولې، د عربي هیوادو په استخباراتي شبکو پورې تړلو څیرو پر حنفي مذهب ګزارونه کول. دا مذهب هم د افغان ولس د یووالي او وحدت یو لوی عامل و. نور هیوادونو کې مذاهب هم بیل بیل دي، بیا د هغو ترمنځ ګوري چې نزاع ده، کشمکش ده، اختلاف ده، سره ویشل سوي دي. اما دلته یو مذهب و، د همدې لپاره د ملت اکثریت په همدې مذهب پورې تړلی و، او همدا مذهب د دوی د یووالي باعث شو. دوی غوښتل چې د وحدت دا عامل هم له منځه یوسي او مذهبي اختلافات راولاړ کړي. په دې استخباراتي شبکو پورې تړلو مبلغینو به ویل چې تقلید او د مذهب مطابقت شرک دی. د لمانځه په تکبیرونو کې لاسونه لوړول به دومره ضروري او فرض ګڼل لکه چې فرض وي. یوازې تکبیر تعلیمه کې فرض ده، اما په نورو ټولو کې سنت تکبیر. او چا چې به دا کار نه کولو، نو ویل به چې د حدیث خلاف عمل کوي، لمونځ د لمونځ نه ده، خدای نه قبلوي، غلط لمونځ ده کړی. دا نه د دې لپاره چې د فقهاو ترمنځ یوه اختلافي مسله وه، بلکې فقط د دې لپاره چې په دې نامه په افغانانو کې اختلاف راولاړ. ځینو یې په ناپوهي سره دا کار کول، او له دې کار یې دا توقع هم درلودله چې په همدغه فقط په همدې باندې وه مخامخ جنت ته درومي، د براعت سند ورته لاس کړی، د جنت ته د داخلېدو کلي به ورته سپارل. همدومره کار یې کړی. ویلی چې دا په تکبیراتو کې لاسونه لوړول ضروري دی او د مذهب مطابق دی، او مخالفت د دې د حدیث خلاف کار. فکر کوه چې فقط په همدې کار به مخامخ جنت ته درومي. ډېر ستر او مهم کار یې کړی. الله تعالی به ترې راضي کېږي. متاسفانه دوی په کونړ کې همداسې یوه ډله جوړه کړه.
د حزب پورې د مربوط خلکونه داسې کسان چې مشر یې همداسې څوک و چې یو وخت یې له ما سره یو ځای د مرمیو صندوق په اوږو اخیسته او وړلی اما همدا خلک راغله یو فتنه یې رامنځته کړله هغه یې دې ته تشویق کړ چې بیل ګوند جوړ کړي د امکاناتو وعده یې ورسره کړې وه او یو لانجه یې راولاړه کړه چې اته منتج په جنګ شو کونړ اوسېدونکي ورباندې خبره دي مسائل هم همدغه فرعي مسایلو قضایه موږ په داسې حال کې چې د ټولو حقه مذاهبو درناوی کوو د مسلمانانو یووالی غواړو په فرعي فقهي مسایلو کې د مذاهبو ترمنځ اختلاف د دې ور نه ګڼو چې مسلمانان سره بیل شي او یو د بل په ضد د دشمني جبهه پرانیزي مخصوصا نن چې ټول کفري ځواکونه مشرکین منافقین روافض په یو صف کې د حقیقي مسلمانانو په ضد ودرېدلي خو د دې لپاره چې دغو فرعي اختلافاتو حقیقت څرګند شي دا بحث هم شروع کړی او وړاندې کوي په همدې مقدار اکتفا کوو زه به انشاءالله د همدې موضوع رفع الیدین په ارتباط تفصیلي بحث ته په راتلونکي درس کې په همدې اکتفا کوو سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک